بولا شینواری سپیکس نه د تر زامنو آیرلند خلاف په لوبه تقریبا یو 12 ساعته وروسته شروع شي. دا ځل به انشاءالله تر زامن په خپل کور کې غربو. مخکې مې ډېر زیات وهلي دي. د افغانستان ریکارډ چې دی د آیرلند خلاف ډېر بهترین دی، ځکه 14 تر اوسه پورې موږ ګټلي، څلور دانې دوی ګټلي دي. مګر دې ځل ته تر زامن چې دي په خپل کور کې دي او زموږ د ورتګ نه مخکې مختلف ټاپ کوالټي ټیمونو سره لوبې وکړي. هغې سره دوی پریکټیس نور هم ښه شوی دی او پلیران یې کانفیډنټ دي. نو په خپل ځای خو هر سړی شیري، دا سړی خو خطرناک سړی دی. ګوله پال سټرلینګ دا زموږ دپاره همیشه زهر قاتل دی. زه چې دا کومې خبرې تاسو سره کوم د کرکټ دا ګوره ستاسې په ژبه کې ورته کوم ښه. نو لکه دا ټاپ کوالټي پلیر دی په خپل حساب باندې. زموږ دپاره خاص ځکه راشد خان هم وهي، نوین الحق هم وهي، بل فاز بادر سپینر یو هم نه پرېږدي. بس صرف فټنس مشکل لري مګر سکورینګ کوي د هر چا خلاف. او اوس فارم کې دی، د سره ټک نرم فارم کې دی. نو نور ټیم یې بد ټیم نه دی، بلبرني ښه پلیر دی. نو مقابله به کول غواړي، ښه سی مقابله به ورسره کوو انشاءالله. بل د افغانستان باید دغه 15 لوبې چې دي او ایشیا کپ دا داسې د خپل سیټ اپ جوړ کړي چې نړیوال جام ته مونږ همدغې 11 کسانو سره لاړ شو، که پکې انجریز را نشي، چې زمونږ ټیم سی بیلنس سی جوړي. نو انشاءالله دا داسې نه چې موږ استرالیا کې لوبې نشو ګټلی، استرالیا کې هم ګټلی شو، هر ځای کې ګټلی شو. خو هغه 11 کسان چې هغه باید هغه کسان چې هغوی ته خپل رول په ټیم کې معلومي. نو زما په نظر زما د خوښې 11 لوبغاړي چې دي دې کې تغییر راتلی شي، ستاسې د هر چا خپله خوښه ده. مګر زما په نظر باندې اوپننګ ته ابراهیم زادران چې یو ښه ټیکنیکل پلیر دی، ګراوند شاټونه وهي، هغه یو اینډ نیو والا پلیر دی. ورسره حضرت الله زازی بس چې څنګه د سټایل دی په هماغه سټایل کې باید لوبه وکړي. ون ډاون ورسره رحمان الله ګربز. ګوره دې سره دوه فایدې کېږي. رحمان الله ګربز که چېرته چیزنګ راشي کلارې لږ به ریلاکس شوي، شله ورې کیپینګ کړی، او بل موږ ته دا دغه راکوي که حضرت الله زازی یا څوک دغه غورځېږي موږ سره بل اټیکینګ آپشن راځي. نمبر 4 حشمت الله شهیدي په شپږیزه کې ښه سی روانو. نو زما په نظر ښه سی پلیر دی چې اخیستی دی دغه کې، دا پوزیشن د دپاره ښه دی. 5 نجیب الله زادران، هغه کې خو دونه خبرو ځای نشته دی، ټولو ته معلوم دی ډېر وخت راسې پرفارمنس کوي. 6 محمد نبی، 7 کریم جنت، هم عادته بیټینګ دغه درکولی شي، هم بالینګ آپشن درکولی شي. 8 عظمت الله عمرزی، ګوره تا سره 8 پورې دا بیټینګ شو. او 9 راشد خان، هی کین بیټ ټو. 10 فضل حق فاروقي، 11 کې بیا پیچ او کنډیشن پورې یا نوین الحق هم لوبولی شي یا نور احمد لکنوال. زما په نظر باندې نور احمد لکنوال ښه دی، چاینامین آپشن دی. دې سره او پاکستان سره 3 سپینران او 3 فاز بادران شي، بهترین سکواډ دی. لیټس سی افغانستان